درنو لیدونکو، نن راغلي یو د کندهار موزیم ته. دا موزیم به په دې خپرونه کې تاسو ته تشریح کړو چې په دې موزیم کې کوم تاریخي آثار وجود لري او په تېره 20 کلنه دوره کې او د هغه څخه وروسته د امارات په راتګ سره کوم آثار دې موزیم ته ور اضافه سوي دي، دا به د نږدې څخه تاسو ووینئ او ترڅنګ به په کومو دورو کې یا د کومو دورو آثار شته په دې موزیم کې، هغه به هم ستاسو سره په دې خپرونه کې د مسؤل کس لخوا څخه تاسو ته وویل سي او د دې موزیم اړوند ټوله معلومات به ستاسو سره شریک کړو. دې موزیم معتمد احمد الله نومیږي. نو د دې موزیم اړوند به معلومات را سره شریک کړي چې لومړۍ دوره په دې موزیم کې کوم شیان شته د لومړۍ دورې ده، هغه معلومات به زموږ ستاسو سره شریک کړي. دا چې تاسو راغلي یاست د کندهار موزیم ته، د کندهار په موزیم کې تقریبا د تېرو 20 کالو هاخوا ته چې د کندهار په موزیم کې د 6 دورو آثار موږ موجود لرو، چې لومړۍ دوره د آثار لومړۍ دوره د ډبرې ده، دوهمه دوره د برونز ده، او درېیمه دوره د باختریانو ده، او څلورمه دوره د کوشانیانو ده، پنځمه دوره زموږ اسلامي دوره ده، او شپږمه دوره زموږ معاصره دوره ده. چې د هغه د جملې څخه لومړۍ دورې ته راځم چې هغه د ډبرې دوره ده چې ډبره پر درو حصو تقسیم شوې ده. لومړۍ لرغونې ده، دوهمه منځنۍ دوره ده، او درېیمه نوې دوره ده چې دغه د نوې دورې تقریبا دغه 13 کلمه ډبرې راته پکې دي چې د 4,000 کالو څخه تر 8,000 کالو پورې د میلاد څخه مخکې دا هغه ډبرې دي چې دغه په هغه وخت کې چې دوی دغه ورته کوله چې د باستانشناسانو کمیټه راغله و، دا وخت صدف دریابې صدف ورته وایي، ابوجان ورته وایي، چې ژوند یې کاوه، بیا بېرته په ډبره اوښتي دي. او دغه 6 دانې کوچنۍ ډبرې چې دي زموږ لاسي لاس جوړ دي د کندهار د منډګک ماڼۍ چې 15,000 کاله مخکې دي. د منډګک ماڼۍ یادونه مو وکړله، دا د هغه څخه لاسته راغلي هلته تاسو سپړنې کړي دي، د هغه څخه وروسته دغه 6 دانې چا راوړي یو چا ساتلي وې چې خود د ډېر وخت څخه ورسره پرچې وې، یو وخت یې راوړلې چې موږ یې راوړلې، بیا کمیټه چې د کابل صرف د باستانشناسي راغلې وه، نو بیا دوی چې ومنله دوی خپله کمیټه دوی خپله په بهیږي دورې دوی چې معلومې کړې چې دا د کندهار د منډګک دي، یعنې دا هم د 4,000 څخه تر 8,000 کالو د میلاد څخه مخکې. اوس هم راغلي یو دوهمې دورې ته. دلته لیکل سوي دي د برونز دوره، دوهمه دوره ده. په دې اړه به هم احمد الله ورور معلومات راکړي چې دغه دوره کومه دوره ده او په دې کې کوم آثار شتون لري. دغه بیا دوهمه دوره چې ما درته وویل د برونز دوره ده چې دغه تقریبا د ژړو دوره ورته ویل کېدله. ژړ دوره باندې څوک یې برونز بولي څوک یې ژړ بولي. تقریبا د 1500 کالو څخه بیا د 3,000 کال پورې د میلاد څخه مخکې دي. دا بیا هغه آثار چې ټول په خټه جوړ شوي دي، په ښه خټه ده. اوس نو تاسو وینئ چې پیاله هم ده، ټنګون دي پکښې، چې کټو ده و، کټوریان دي و، نمکتان دي، دغه شیان دا ټوله مکمل ټوله د پخې خټې جوړ دي، تقریبا 3,000 کاله مخکې د میلاد څخه. د دې ترڅنګ نور کوم آثار شته په دغو کې؟
دغه بیا ورته ټوله دغه دوامه دوره دغه بس ټوله چې ویني تاسو دغه ټوله دغه کټوریان دي دغه ډېره برخه یعنې په دې شپږو دورو کې زه داسې لنډ دغه درکړم چې دا زموږ په دې شپږو دورو کې ډېره برخه د برونزو ده چې تقریبا دغسې متمیز زه د زیاتو کم چې 280 کلمه دي په 280 کلمه یوازې د برونزو آثار پراته دي ټوله خاورین آثار دي دغه چې ویني دا ټوله خاورین آثار پراته دي دا ټوله د برونزو دوره ده دغه کټوریان دي اوبه ماټې د ګیلاس دي وتونګ دي دغه درنو لیدونکو تاسو چې وینئ دلته ډېر آثار چې دي هغه د برونزو د پراته دي شاوخوا المارۍ دي په هر المارۍ کې مختلف آثار پراته دي ټوله د برونزو دي نو د دې ترڅنګ نور آثار هم شته موږ تاسې راځو نورو ته د کندهار موزیم چې دی ښه غني موزیم دی آثار ډېر پکښې پراته دي نور آثار به هم وګورو چې نور کوم آثار دلته شتون لري 3000 کال مخکې داسې رقم اوس خو نو په چیني شیانو کې راځي دا ورته خټو دغه جوړېدله دا ګلدانونه دي هغه سرخانه ده دغه شیان دي دغه ګوره دا هم ګلدانونه دي دغه هم ګلدان دي دا هم ګلدان دي دا د هغه ټوله د پخې ډېرې اکثریت یې دغه دي خاورین آثار دي دغه تقریبا دغه 12 کلم آثار بیا فلزي آثار دي چې بعضې کوچني دغه د مسو څخه جوړ شوي دیکونه دي بعضې صافیان دي بعضې هغه د غشو د لنده چا کمان هغه د پاته ده چې ما د هغه لنده پاته دي کمان یې نشته دا ټوټه پرته ده هغه د هغه وخت غاب دی چې تقریبا د 2 پیړۍ څخه تر 4 پیړۍ پورې د میلاد څخه مخکې دورې ته راځو چې د درېیمه دوره یوناني باختري ورته وایي چې یوناني باختریان هغه دوره چې راغلي دي هم په افغانستان کې دغه کړي دي چې تقریبا دغه آثار چې تاسو وینئ دغه دوی د المارۍ آثار دي دا هم هغه خاورین آثار دي چې د پخې خټې جوړ دي چې تقریبا د 200 څخه د 400 کال پورې د میلاد څخه مخکې دي یعنې د 400 د 200 څخه د 400 کال پورې د میلاد څخه مخکې شیان دي دغه دوی المارۍ دغه هم ګره خټین پیالې دي بعضې نمکدانونه دي بعضې میوهدانۍ دي بعضې ټونګونه دي بعضې نمکدانونه دي کوشانیانو دوره ده چې په دې کې هم اکثریت آثار چې دي د پخې خټې جوړ دي او ډېره برخه بوتان دي چې بوتان هم هغه بعضې د ډبرو څخه جوړ دي بعضې د پخې خټې بعضې د ګچو څخه جوړ شوي دي هغه بوتان موږ پورته کړي دي په ګودام کې پراته دي او دغه لوښي چې پراته دي دغه لوښي کې تاسې وینئ دغه پتک دی د خاورین پتک دی هغه ډکۍ ده د مسلو هم دا هغه شیان چیر شیان دي تکرار شیان دي خو مقصد بعضې شیان یې فرق پکښې کوي او هغه بوتان چې موږ امارت اسلامي امارت لخوا څخه موږ ته وویل چې هدایت وکړو چې دا بوتان ایسته کړي یا هم هغه بوتان وشکل ده بوتان ټول ایسته کړي ډېره برخه د بوتانو ده چې تقریبا د 2 پیړۍ د 3 پیړۍ څخه بیا د 5 پیړۍ پورې دا میلادي سنه ده د میلادي سنه ده درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې ولیدل 4 دورې آثار موږ تاسې دلته وپېژندل چې د 4 دورو آثار موږ تاسې ولیدله چې کوم آثار وه او کوم پراته وه او څومره تاریخي قدامت یې درلودی اوس راغلي یو اسلامي دورې ته اسلامي دوره ده د اسلامي دورې څخه وروسته بیا معاصره دوره ده راځو اسلامي دورې څخه ډېر آثار پاته دي په دې اړه به معلومات راکړي چې دا څومره آثار شته څه رقم دي خټین دي فلزي دي او که په کوم بله بڼه دي مهرباني دا دغه پنځمې دورې ته راغلو چې زموږ اسلامي دوره ده تقریبا د 1400 یعنې تقریبا 900 کاله مخکې آثار پراته دي چې موږ په اسلامي دوره کې یعنې ډېره برخه مقصد فلزي آثار لرو اکثریت یې ډبرین آثار لرو او لږه برخه دغه خاورین آثار شته چې دغه اوس ورته ولا تاسې وینئ چې دغه فلزي آثار یې را شروع کوی دغه په هغه وخت کې هغه دغه دغه ورته وایي دغه په هغه وخت چې دغه غابې چې د نن نقاشي ټوله لري دوهم دغه شی دوهم دغه د قلم پوښ دی چې د تختې څخه جوړ دي ټوله مینیاتوري شوي دي
تقریبا 900 کاله مخکې دی زیات کم. دا هغه کړه ده، زنانې کړه ده چې په پلاسېدله، دا هم تقریبا 900 کاله مخکې ده د اسلام څخه. لاندې چې تاسې وینئ لاندې بیا د میچنې پل دی چې پخوا به خلکو میچن غنم یې پکې دغه کول، د هغه پل لا پاته دی تقریبا د ډبرې څخه جوړ دی، میناتوري سوی دی، د هغه وخت څخه دغه پاته دی. دغه بیا د ډبرې کټو ده، په هغه وخت د کټې د ډبرې وې، دغه د ډبرې کټو ده چې د هغه وخت څخه بیا کټې وې هر شی چې په دوی پکې پخول کېدله. دغه چې بیا دی دغه بیا د سلطان محمود غزنوي صاحب د دغه څخه دی، دورې څخه دی، د لمپې سر دی، لمپا و د لمپې پوښ دی. دغه چې بیا لمپا پکښې لګېدله دلته بیا نو وایي دغه راوتله، دا هم هغه وخت د دوره ده. د ژړو څخه جوړ دی. دغه بله کوچنۍ د مسو د کۍ ده چې تقریبا د هغه 900 کاله مخکې د زموږ اسلامي ده. دا بل د مرتبانې سر دی چې قدامت یې ډېر دی، میناتوري سوی دی، تقریبا د هغه 900 کاله مخکې قدامت لري. او دغه لاندې چې بیا تاسو وایي په شی وې، دغه د عطر شی وې، په هغه وخت به د عطر شه په دغه شو کې راتله، دغه د عطر شه ده. زه مې همغه اکثریت شیان ایسته کړي دي، خالي دي لږ وخت اونګان دي د ډبرې څخه، دستایان د ډبرې څخه ده، اونګ هم د ډبرې څخه دي. او دغه بیا هغه د کټي د ډبرې کټو ده چې تقریبا 900 کاله مخکې قدامت لري. دا لوټه ده، کوچنۍ لوټه ده چې په هغه وخت کې ټوله میناتوري سوې ده، تقریبا د هغه 900 کاله مخکې ده. دغه بیا دغه د سلواغه ده، د هغه وخت سلواغه ده تقریبا دا د تاسو وینې سره ډېرې ضعیفه سوې ده. دا هم د مسو څخه جوړه؟ دا بیا دغه ده، دا به چې هم ابجوش یې، ابجوش څخه جوړه. دغه وخت کې مس دغه ونه وه، دغه لوټه خو له هغه میسي ده، هغه میسي ده. دغه سرپوښ دی، دا هم د دغه سرپوښ دی، د بدني سرپوښ دی، میسي دی، پخوانی دی چې هغه ډېر میناتوري پر سوی ده په شاوخوا باندې تقریبا 900 کاله مخکې دي. او بیا د سپینو زرو کټورۍ دی چې شا طرفه میناتوري سوی دی. پیغامونه دي چې په هغو کې خامخا نمایشتي شیان هم پراته کېدله، مابین د نقاشي دی، بوتان دي باندې. دغه دواړه غابونه د هغه وخت کې چې تقریبا د 1400 تر 1500 کالو پورې میلادي سنه ده. کاچوغ داسې ورته وایي، کاچوغه ده، هغه وخت کاچوغ چې شی به راپورته کېدی، دا هم د هغه وخت جوړه سوې ده. تقریبا هغه ټوری د سپینو زرو جوړ دی چې چا طرفه دننه ګرد نقاشي میناتوري سوی دی. دغه بیا رانجه دانۍ ده چې د هغه وخت تقریبا 900 کاله مخکې چې پخوا خلکو به رانجه پکښې اچول، پخوا به دغه شیان چې رانجه ولیدله چې د هغه وخت جوړ دي، تقریبا 900 کاله مخکې دي. دواړه تاسو وینئ، دواړه ډېر وزن لري، ډېر دغه چې هغه وخت کې دغه دوی هم خپله دغه ولا چې خپله هم نه پوهېدله چې دا په هغه کې دوی د چی ښکار ډېر درانه جامونه دي. او دا د مابین هغې ماټۍ ده، د مسو د ژړو څخه جوړه ده چې نقشې سوې ده، شا طرفه ګره میناتوري ده، تقریبا 900 کاله مخکې ده. دا دوه جامونه دا یو دغه ده. دا زه خپله دا درته وایم، نامونه مګر دا سره فرق سره بدنۍ ده، د هغه وخت جوړه ده چې تقریبا دغه 900 کاله مخکې ده، د مسو څخه جوړه ده، شا طرفه ټوله میناتوري سوې ده. درېیم شا طرفه ټوله میناتوري دي، جوړ یې مس دی، د هغه وخت جوړ دی. بیا بله کوچنۍ بدنۍ د ورسره پرته ده چې هغه هم دغه میناتوري ده، تقریبا 900 کاله مخکې ده، د هغه وخت جوړ ده. ډیک دی چې جوړ د ژړو دی، مګر ډېر شا طرفه ټوله میناتوري کړی دی، نقاشي کړی دی، تقریبا دا زموږ د اسلامي دورې دی. دغه به بل یو ګیلاس دی چې د مسو څخه جوړ دی، ډېر شا طرفه ټوله میناتوري سوی دی، نقشي سوی دی. دغه بیا بل جیک دی چې د مسو څخه جوړ دی، هم میناتوري سوی دی، د هغه زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري. یو کټورۍ موږ ورته وایو چې تقریبا د مسو څخه جوړ دی، دا هم د هغه وخت کټورۍ زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري چې تقریبا 900 کاله مخکې دي، شا طرفه ټوله میناتوري دي، ټوله نقشي دی. زنانه و دغه د سنګار بکس ورته وایو چې دا هم د هغه وخت څخه جوړ دی، د ژړو سپینو زرو جوړه ده، شا طرفه ټوله میناتوري ده چې حتی د اوسه خپل هم اوس عقیدیانې ورپکښې پرتې دي، یعنې کاږه سره ځینې اخیستل سوی نه دی. د هغه وخت تقریبا 900 کاله مخکې د زموږ د اسلامي دورې په اسلامي دوره پورې اړه لري. دغه بل کټورۍ دی چې دا هم د هغې دورې دی، دغه زموږ په اسلامي دوره پورې اړه لري، 900 کاله مخکې دی. کټورۍ دی چې بیخي تاسې وینئ استهلاک سوی دی، ستاسو دغه ته استهلاک ته بیخي ډېر نږدې دی،
چې دا هم د مسو څخه جوړ دی. دا هم زموږ مابین دغه چې بیا تاسې وینئ دغه بیا ناوه ده، ډبرینه ناوه ده، په ډبره باندې جوړه شوې. دا پخوا هغه دا ناوې دغه رقم وي چې دوی چې د کمیټې والا خپله دغه وکړله چې دا ناوه ده، پخوا دا ناوې پر دغه شکل وي. نو دا زموږ تقریبا 700 کاله مخکې د اسلامي دورې په اسلامي دوره پورې اړه لري. او هغه چې بیا دغه بیا مرتبانه موږ ورته وایو، موږ په پښتو کې مرتبانه ورته وایو چې د مسو څخه جوړه ده، چار طرفه ټوله نقاشي ده، ټوله ښه په نقش باندې دغه شوې ده، زموږ دغه اسلامي دورې پورې اړه لري. تقریبا 700 کاله مخکې ده. چې تاسې وینئ هم د تقریبا 700 کاله مخکې زموږ په اسلامي دورې پورې اړه لري چې چار طرفه ټوله نقاشي شوی دی. بیا تاسې وینئ دغه بیا رنجدانۍ ده چې تقریبا د ژړو څخه جوړه ده، کوم هغه وخت پورې اړه لري چې هغه مخکې رنجدانۍ مو ولیده، د هغه څخه بیا وروسته ده مخکې ده. دا هم تقریبا زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري، تقریبا 700 کاله مخکې ده. پخوا به هغه د ژړو څخه جوړه ده، استهلاک شوی دی، نو د اسلامي دورې پورې اړه لري. تقریبا 700 کاله مخکې دي موږ په اسلامي دوره ده. ماټې رقمه ماټې ده چې جېګ دی، دغه کوچنی جېګ دی، نمایتي جېګ یې جوړ کړی دی چې په ژړو پورې اړه لري، ساده دی، ډېر خوندور یې جوړ کړی، زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري. جوړ دی، چار طرفه نقاشي شوی دی، زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري، 700 کاله مخکې دی. دا بل کوچنی جېګ دی، جېګ دی چې د ژړو څخه جوړ دی، زموږ د اسلامي دورې دی، موږ په اسلامي دورې پورې اړه لري. دغه بیا دغه دی یو جام موږ ورته وایو، بیګ جام ورته وایو، موږ کورۍ ورته وایو، یا دغه ورته وایو. دغه جام هم زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري چې ډېر استهلاک شوی دی. د هغه وخت تقریبا 700 کاله مخکې دی، زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري. تقریبا 700 کاله مخکې دی چې دا هم د اسلامي دورې پورې اړه لري. تقریبا اکثریت استهلاک ته نږدې شوی دی، مګر 700 کاله مخکې دی. دغه د لاس شیان چې هغه د سپینو زرو څخه جوړ دی چې نقاشي شوی دی، چار طرفه ټوله نقاشي دی. دا هم د اسلامي دورې پورې اړه لري چې تقریبا 700 کاله مخکې دی. نه ده تقریبا دا هم د اسلامي دورې ده، په اسلامي دورې پورې اړه لري، تقریبا 700 کاله مخکې چې چار طرفه نقاشي شوی دی او جوړ د مسو ده. درېیمه بله یو ګډوه ده چې تقریبا دا هم په دې کې اکثریت لا دغه وایي، خو مقصد پخوانۍ ده، جوړه ده، پخوانی شکل یې پخوانی دی، ډېر پخوانی دی. او هغه درېیمه ګډوه چې ده زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري چې هغه ډېره پخوانۍ ګډوه ده، ډېره نقاشي ګډوه ده، تقریبا 700 کاله مخکې. د ښایسته بدنۍ ده چې تقریبا زموږ د اسلامي دورې ده، په 700 کاله مخکې ده چې دا هم چار طرفه ټوله نقاشي شوې، میناتوري شوې ده، تقریبا 700 کاله مخکې ده. دا چلم دی زموږ د اسلامي دورې پورې اړه لري، تقریبا د مسو څخه جوړ دی، ابکاري یې په سپینو زرو شوې ده، مګر دا هم د 700 کالو په شاوخوا کې. درنو لیدونکو، اوس هم راغلي یو دلته په موزیم کې یو ټوپک پروت دی تاریخي، دغه ترڅنګ 2 تورې دي چې دا د کومې دورې دي او د کوم پاچا د وختو دي. په دې اړه به هم معلومات راسره شریک کړي. د دې اړه که معلومات راکړئ چې دا د کوم پاچا د وختو دي. دغه لومړی دغه توره چې په تاسو وینئ دغه د سپینو زرو پوښ جوړه شوې توره ده چې دغه یو چا یو وخت راوړله، د احمدشاه بابا د وزیر توره ده. د ویل د هغه احمدشاه بابا د وزارت پر مخامخ د سړک او وخت ایستل کېدی د را سړک لاندې وه، بیا دوی سره راغله، بیا سره معلومه کړه چې احمدشاه بابا د وزیر توره پاته ده. دغه اورجینل توره ده، هغه اصلي توره ده. او دا دوام ټوپک چې دی هغه د دغه بلازن ورته وایي چې وایي تقریبا 120 کاله 130 کاله زیات کم قدامت لري. دوهم یې کرچ دی، تقریبا هم دغه د 130 کالو په شاوخوا کې دی. دغه بیا هغه دوره ده چې ما مخکې وویل دغه اوس موږ په معاصره دوره کې را داخل شولو، دغه معاصرې دورې شیان دي. بیا هم د معاصرې دورې څخه چې ما مخکې وویله چې معاصره دوره کې موږ اکثریت شیان لرو، هغه اولین ټوپک چې جوړ شوی دی په افغانستان کې هغه دغه 2 ټوپکان چې تاسې وینئ چې دهنپور ورته ویل کېږي. د خدای د خوا څخه په هغه وخت کې رکېدله، په باروت د خوا څخه بیا بټک پرې کړېږي چې دغه 2 ټوپکان دي، هغه یوه یې توره ده. تقریبا دغه به توپنچه یي، هغه یو توپنچه یو بخش و به توپنچه ده چې تقریبا دا هم تقریبا 280 کاله مخکې دغه قدامت لري. یعنې دا هغه اول توپکان، هغه اول توپکان دي چې د توپکان ونه دغه اول جوړ شوي دي، بیا وروسته دا نور راغلل، نو که مخکې هغه وروسته دغه شوي دي. درنو 30 کاله
هغه فعال دغه توپکان چې هغه ویني انګرېز اول جنګ تقریبا 80 کال درنو لیدونکو دلته ډېری توپکان پراته دي چې دا د عصري دورې دي. دلته خپله د امارت په راتګ سره ځینې توپکان راوړل سوي وه، دلته ایښودل سوي وه د 28 په شاوخوا کې د 6 په شاوخوا کې. هغه توپکان وهغه موږ راوړل، خپل ولاړ تقریبا 23 توپکان دي چې هغه موږ راوړل. دا پخواني توپکان حتی چې د دغه څه مخکې دي تقریبا ډېر قدامت لري، نو هغه توپکان تقریبا موږ په صندوق کې ایښي دي چې داسې نور شیان امارت چې راغلي دي، نور شیان هم راغلي دي موږ سره پراته دي. دا هغه وخته پورې موږ نشو رایستلی چې تر هغو پورې چې باسانچناسي کومېټه راځي دوره معلوموي او ثبت رجستر کېږي. داسې د اټکل له مخې 150 کاله وړاندوینه سوې وه چې دا 150 کاله مخکې تاریخ لري. چې کوم تاریخ لري؟ د 150 کالو زاړه دي، یعنې 150 کاله مخکې انشاءالله زیات و کم دغسې 140 150 کاله دغسې توپکان دي، هغه پراته دي، هغه مخامخ صندوق کې پراته دي چې دغه بیا موږ اجازه نه لرو چې پلاشي موزیم ته راشي. د هغه وخت پورې موږ خبر یا شاته پر مخ سیلانیان پر مخ نسو رایستلی تر هغه وخت پورې چې دی ثبت او راجستر نه وي. دلته عموم کې ټوله څو اثار شته چې ثبت دي؟ تقریبا 1000 کلمه شاوخوا ثبت اثار موږ لرو زیات و کم، او د هغه څخه وروسته بیا تقریبا چې 1000 کلمو ته زیات و کم رسېږي یا هغه ناثبت اثار پاتې دي چې توپکان په کې موږ ډېرې سکې لرو چې تقریبا یوازې 1000 دانې 800 دانې سکې دي چې د بېلابېلو دورو دي چې بیخي پر دغه شیان باندې قدامت یې ډېر دی چې هغه هم کار په شروع دی د هغو پورې تر هغه پورې چې کمیټه راځي موږ دغه ته کابل وزارت ته دغه کړی دی، دغه کار پیشنهاد کړی دی چې کمیټه راځي د سب سجل دغه چارې پر مخ ولاړې سي. بیا هغه هم موږ کولی شو دا لکه دا نور شیان چې په الماري پراته دي هغه خپل الماري وګورو خپل پر ځایو باندې ځای پر ځای کړو سره. دلته خپله دا ځای چې دی دا د موزیم جوړ، فکر نه کوئ دا ځای ډېر تنګ دی د دغه اثارو دپاره؟ ځای موږ یو وخت د هغه جمهوریت په شپو کې یو وخت موږ مځکه راکړې وه په دغه کې عینو مینې چې مځکه وه چې مځکه اوس موږ انشاءالله ولاړې، خو د بعد مرکز موږ وزارت کوم کې کوم دغه د اقتصاد خوا څخه موږ سره ضعیف یو تر اوسه پورې چې ورته هغه مځکه راسي انشاءالله دا ځای خود تنګ دی، موږ کولی شو چې هلته ځای موږ غټ ځای را جوړ کړي، غټه دغه را جوړ کړي. بل د دې تر څنګ خپله د احمدشاه بابا کور دی، خپله هغه ځای هم کار پر شروع دی، جوړېږي ترمیمېږي. که چېرې هلته انتقال سي ملي موزیم خو بیخي نسي انتقال دا منظم و. احمدشاه بابا هغه بده ده، هغه تاریخي دی. هلته یو ورته دغه ته معلومه موزیم خپل جلا ځای لري چې خلک ورته راسي اوسېږي، هلته څوک نسي ورته راتللی، دغه کېږي بسرای دی، زوړ ځای دی. بیا دا شان ساتي شان موزیم خپله داسې لکه دا اوس چې تاسې وینئ داسې تالار غواړي چې داسې پر مخ یا د ښار په مابین چې بس داسې تالار جوړ شي ورته یا په عینوم کې یا په هرات واده کې په داسې ځای کې چې دا خلک ټول یې وویني دغسې. او ها احمدشاه بابا سره تاریخي دی، هغه دغه د قدامت لري. ګرځه دا دغه نه لرم چې هلته احمدشاه بابا سره چې موزیم انتقال شي هېڅکله نه دی سوی موزیم احمدشاه بابا سره. خپله دلته کوم کسان راځي دا موزیم چې ګوري؟ موزیم هغه انسانان چې دغه راځي د دولتي مکاتب راځي، دولت پوهنتون محصلین راځي، موږ شخصي مدرسو شاګردان راځي، د ښار سیلانیان راځي، د بهر ته راځي، ډېری خلک راځي. دغه ښاریان چې راځي دلته موزیم ته د دغه اثارو څخه لیدنه کوي، د دوی دپاره یو نرخ ټاکل سوی دی یا هم هر یو کولی شي چې راسي؟ نرخ داسې نه دی ټاکل سوی. نرخ موږ یو وخت 20 افغانۍ ورته ایښي دي، داسې معمولا دغه ورته ایښي 20 افغانۍ هغه یې راکړې نه یې کړې زور نه وي، خو په چېرته پکې دي موږ د ښار خلک اقتصاد خو دا رقم ضعیفه دی، یعنې دی 20 افغانۍ په جیب کې هم نه لري چې ورته ووایي 20 افغانۍ لرم. نو دا رقم مقصد دا چې ټینګه مو نه دي ځینې اخیستي چې په ټینګه ځینې واخلو دغسې واخلو. یو صرف موږ په دغه دروازه باندې دغه ورته نوشته کړی دی، کاغذ ورته نوشته کړی دی چې یو عکاسي یو عکس مطلق باندې په موزیم کې یو د موزیم ته اثار ته لاس وړل. نو انشاءالله نور دغه مرچا درنو لیدونکو دلته قرآن شریفونه هم پراته دي، دا چې دا د کمې درنو لیدونکو دلته قرآن شریفونه هم پراته دي، دا چې دا د کمې دورې څخه پراته دي، څومره وخت یې کېږي په هغه اړه به معلومات راکړي. دغه زمرو تقریبا دغه د معاصره دورې څخه دغه قرآن شریفونه کلمې درې سره په لاس ویشته سوي دي، تقریبا 220 کاله یا 180 کاله قدامت لري چې درې سره په لاس ویشته دي. دا د مابین هغې خو بیخي په طلان ویشته سوي دي، په جدا او په لاجورو باندې دي چې دا هم د غونې قدامت لري. هغه درېیم دی هغه هم په لاس کلمې ویشته دی
چې هغه هم دغه په بعض ځایو کې سره زر طلا کار شوې ده چې هغه هم د 1280 180 کاله 200 کاله قدامت لري ټول درې سره په لاس نوشته دي او دغه کوچنی قرآن شریف بیا تاسو وینئ هغه بیا چاپي دی دا مخکې چې پروت دی دا بیا چاپي دی دا بیا چا راوړلی دا مؤذن پرې ورکړي دا چاپي دي 4 انچه دي دا چاپي دي او دغه درې قرآنونه چې دي دا هم خلکو راوړي دي کندهار موزیم کې ورکړي دي د اوسه پورې دغه ساتل شوي دي چا نه سور کړی دی یعنې د موزیم د کندهار په موزیم کې هر څه شیان راوړل شوي دي ټوله به انشاءالله دغسې پراته وي انشاءالله ټوله به ټولېدلې نه وي پر خپلو ځایو باندې د چې 100 کال څخه بیا تر اوسه پورې ټوله پراته دي Siga.